هر څه اریان دریان شو د چانک او د پیالو اریان دریان شو د وړو اریان دریان شولو زخمیان پکې وشولو د هر څه نه تالا والا شولو بیخي شیشې ماتې شولې. وروستي شدید طوفاني باران له امله ننګرهار کې 150 تنه مړه 350 ټپیان 400 کورونه او ګڼې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د همدې پیښې له امله د سره رود ولسوالۍ په مسیخیلو سیمه کې د یوې کورنۍ وغړي مړه او 2 ټپیان شوي دي. دغه کورنۍ چې شهیدان شو دا زما زوی ننګور او نسین مې و شهیدان شولو 2 پکې زخمیان شو 9 کسه فامیل مې په دغسې لارې لاړلو. زموږ کوټه راورځي نور بس زما مور په سړک ودرېدله موږ ټول ودرېدو ګاډو ارام راښکته کول بس غونډ لګي دغه راسپړل. ډېری زیان د دغه ولایت په سره رود ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتی زیانمن شوې کورنۍ دوی ته د سترو زیانونو د اوښتو یادونه کوي او له حکومت او مرستندویه ادارو اړینې مرستې غواړي. هر څه اریان دریان شو د چانک او د پیالو اریان دریان شو د وړو اریان دریان شولو زخمیان پکې وشولو د هر څه نه تالا والا شولو بیخي شیشې ماتې شولې. بچیانو 15 بچیانو زخمیان شوي دي خپل هم زخمي یم او کور مې نیمایي راغورځولی ده. لوښې موښې هر یو شی چې دی په زیاتره کویاګانو ته ولیدل ماشومان ډېر خوږ شولو پکې او اوسه پورې را سره کوم کومک نه دی شوی. بل خوا بیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې چار سمبالي د یو شمېر زیانمن شوو کورنیو سره لیدلي او د مړو او ټپیانو کورنیو سره یې نغدي مرسته هم کړې ده. شهیدان دي هغو ته 1 لک افغانۍ ورکوو او دغسې زما بل معین چې دی سرانوار صاحب هغه بیا کاپیسا او پنجشیر ته ولاړې پیسې ورسره یوړلې او دا خو هغه دی چې جاني تاوان یعنې شهید یا زخمي وي او چې مالي تاوان ورسېدلی وي هغه بیا دا زموږ د وزارت لخوا څخه خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد را روان دي. په همدې حال کې د دغه ولایت ځوانان په عیدګاه مسجد کې د زیانمن شوو کورنیو لپاره د مرستو راټولولو صندوق ایښی او له حکومته غواړي چې د اقلیمي بدلون له امله د پیښیدونکو بارانونو سیلابونو او ګواښونو په اړه د خلکو ته عامه پوهاوی وکړي. نن خیمه فعاله کړه صندوق هم فعاله کړو په دې خاطر چې وکولی شو د ننګرهاري ولسونو کومه مرسته او اخلاص چې د خپل ولس سره غواړي وکړي هغه تر دوی ورسو. عامه پوهاوی ډېر زیات اړین دی د اقلیمي بدلون په تړاو باندې چې خلک په دې باندې وپوهیږي چې اقلیم بدلون کوي او دلته کومې پیښې رامنځته کیږي سیلابونه په کوم ډول رامنځته کیږي طوفانونه په کوم ډول رامنځته کیږي. د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین بیا خلکو ته د اقلیمي بدلون له امله د پیښیدونکو ګواښونو په اړه د عامه پوهاوي د ورکړې د خبرې ترڅنګ زیاتوي چې ډېر ژر به د مرستندویه ادارو او وزارت په همکارۍ پر زیانمن شوو کورنیو اړینې مرستې وویشي. زمونږ اوس دغه مرسته رسونې پروګرامونو سره څنګ کې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم د ننګرهار ولایت په 10 ولسوالیو کې جریان لري. دوی ته موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ورکوو د مختلفو اداراتو سره په همغږۍ البته او ورسره د ژغورلو هغه وسایل هم ورته سپارو کله چې حادثه پیښیږي لکه سیلاب یا داسې اور. هیره دې نه وي چې دغه طوفاني باد او باران د تېرې دوشنبې په ورځ د ننګرهار د مرکزي ښار په ګډون سره رود بېسود او بټي کوټ ولسوالیو کې خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه واړول. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.